د دې په باره کې تپوس کیږي. بس سادهګانو دا مطلب دی چې بس وخت روان دی، زمانه روانه ده او مزید دی، بس وخت تېرېږي کیسه ختمېږي نه. دې به تپوس کیږي د هر څه. مشهور حدیث دی، تاسو به له ډېرو علماو نه اورېدلی، په سنن د امام ترمذي کې دی: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. د قیامت په ورځ د یو انسان خپې نشي خوځېدی، یعنې مخکې نشي تللی چې څو پورې د څلورو خبرو تپوس ترې نه شوی. قیامت په ورځ به د څلورو خبرو تپوس کېږي، ها، بغیر د دې تپوس د جواب نه ته مخکې نشي تللی. هغه سوال څه دی؟ اولنی یاد یې که عن عمره فيما افناه. اولنی تپوس به الله دا کوي چې عمر دې په څه کې لګولی دی. دغه وخت دی که نه، عمر څه ته وایي؟ خو زمانه ده، وخت دی. 63 کاله دا وخت دی که نه. یو سړی 63 کاله عمر دی، وخت. 80 کاله عمر دا وخت دی. 40 کاله عمر وخت دی. 30 کاله عمر وخت دی. اولنی تپوس دا دی عمر دې په څه کې تېر کړی. دا تپوس نو ته به څه جواب ورکوې؟ ټول عمر ما په دنیا ګټلو کې تېر کړی، یا عمر ما په لهو لعب کې په پالتو کارونو کې مې تېر کړی، یا د خواهشاتو په پوره کولو کې مې تېر کړی. د دې عمر به تپوس کېږي. ګورې او نه چې 2 کاله تېر شو خبره ختمه شو، کال تېر شو مزیدي 2020 ختم شو، جی 2021 راغی. تا ته دا پته شته 2020 سره د نیکیانو او سره ستا د بدیانو الله سره نوټ شوی دی؟ او تا ته دا پته شته چې 2020 بیا نه راځي؟ یو کال ستا د ژوند نه کم شو سره د نیکیانو سره د بدیانو او بیا نه راځي. ډېر د سوچ خبره، بیا نه راځي. او تا پکې کړي څه دي؟ لږ چې د شپې کله کټ کې ډډه ولګوې که نه اوده کېږي، نو یو 15 منټه خیر دی د دین په باره کې، د ځان په باره کې، او دا درته د خیرخواهي خبره کوم، لږ سوچ کوه چې راځه زما دا حالات څنګه دي. که زه داسې یم نو زه به کامیاب یم؟ دا کوم حالات چې زما روان دي، په دې حالاتو کې زه د الله سره ملاقات ته تیار یم؟ زه تاسو ټول نه دا تپوس کوم، کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې زما دا بیان اوري او ویني دي، ټول نه تپوس دي. په موږ کې کوم یو ملګری اوس تیار دی الله سره ملاقات؟ کوم یو تیار دی؟ څوک شته؟ یو هم نشته. موږ کې یو هم نه دی تیار په دې حال باندې الله سره ملاقات په کوم حال چې دی، نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ که زه تا ته تپوس وکړم چې مرګ دې راشي، په دې ټیم کې راځي؟ په مرګ وي نه یم راځي. که په دې ټیم کې پسې ملک الموت راشي راځي؟ وي نه یم راځي. نو بیا دا حال بدلی ولې نه؟ لکه اوس دلته موږ سره چې کوم ملګري ناست دي، دا ګیرې چې وړې کوي یا خریلي دي، د دوی نه دا سوال دی. هسې خفه کېږه به نه، د دین خیرخواهي د یو بل ته به نصیحت ونه کوو، او که څوک په نصیحت خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. څه ورسره وکړو؟ سوال دا دی هسې دا خو یو ګناه ده چې معروفه ګناه ده، ځکه یې موږ په مثال کې ذکر کوو. په دې حال دا په کوم حال چې وایي ته یې، او دا په کوم سټایل چې دی دا مخ جوړ کړی دی، آیا په دې مخ باندې الله سره ملاقات ته تیاري؟ نو ټول به وایي نه. نو بیا پرېږدي ولې نه؟ موږ کې مشکل دا دی لکه موږ ټول اوس وایو چې موږ الله ته په دې حال کې د کوم حال کې چې ملاقات ته تیار نه یو. څوک تیار دی؟ نه دی تیار. تیار نه یو، حالات نه بدلو. بیا خو داسې حالات که که نه، داسې حالات خو که که چې ته خو پرې راځي که نه، نو د دې عمر به تا نه تپوس کېږي. ګوره دویم سوال دا دی وعن شبابه فيما ابلاه، او د ځوانۍ به تپوس کېږي چې دا دې په څه کې خاورې کړې ده. زمونږ هغه ځوانیانې خو لاړې خاورې شو، په څه کې ټولې په دنیا کې خرچ شوې، په سختو مزدورو کې او سهار او ماښام. موږ د دې خلاف نه یو، دنیا ګټه، دنیا نه بغیر ګزاره نه کېږي. دنیا به ګټي، رزق به بچو له ګټي،
ضرورت مطابق چې سړی راولګي خپله ځواني ټوله خاورې کې په دنیا کې او دا ځواني استعمال نه شي د الله په دین کې، نو دی به نور د الله د دین دپاره بیا کوم وخت لګوي؟ د زور هغه وخت د ده نه لاړ، هغه ذهن چې تیز و هغه وخت یې لاړ، هغه هر څه ته لاړو. بیا چې کله بوډا شو دی په جومات کې کېناسته خو بیا په طاقت یې په بدن کې نه. نو دا سویم تپوس شو. دریم تپوس تا دی وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. د مال تپوس بکی چې دا مال د کوم ځای نه ګټلی دی او په کوم ځای کې لګولی دی. دا هم زموږ دپاره ګورئ اهم نصیحت دی. بعضو خلکو مطلب دا دی چې بس مال ګټل غواړي. څه کول غواړي؟ مال بس. ایو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سیأتی علی الناس زمان، په خلکو باندې به یو زمانه راشي لا یبالی المرء، یو سړی به دا پروا نه کوي چې ده دا مال په څه طریقه ګټلی دی، امن حلال ام من حرام، دی حلال خوري که دی حرام خوري، هېڅ پروا به یې نه. قیامت په نښو کې یو نښه او نن سبا راښکاره شوې ده. دا پروا د چا نه چې دا کم مال چې ما وګټو دا په څه طریقه ګټلی شوی دی. نه دا کم مال چې ما وګټو دا حلال دی که حرام دی. نه پیسې جمع کوه. کپیل لوی مړه کپیل غدر او خیانت ورسره کوه، دا جایز دی خو پیسې ګټه. دا د کوم ځای دین وایي ته بیانې، د کوم ځای عقل ته دا کې چې خیر د کپیل سره غدر او خیانت کوه پیسې ګټه. ګاډی ورسره دی پردی د مالک د کمپنۍ د دې سره هر څه کوه خو پیسې ګټه. د دې ګاډي خیال مه ساته، د تا سره امانت دی. په فاتورو کې دوکې دړاکې کوه خو پیسې ګټه، دروغ وایه خو پیسې ګټه. نه د دې به تپوس کېږي چې دا مال دې د کوم ځای نه ګټلی دی، او به یو تپوس خو نه دی که نه، مال دې ګټلی د کوم ځای نه دی. نو دویم تپوس لګولی دې کوم ځای کې دی، دا هم تپوس دی. صرف دا نه دی چې مال وګټه او بس بیا مزید دی او چرچی دی او چې کوم ځای کې لګې لګوه. نه دا خبره یاده کوي ګورې موږ ټول د دنیا کې داسې ژوند تېرو لکه د جیلیانو. لکه د چا؟ جیلیانو. حدیث کې راځي که نه چې د دنیا د مؤمن دپاره جیل دی. نو جیلي چې جیل کې اوسېږي او جیل کې پروت سزا پې ختلي دی د خپل مرضۍ مطابق ژوند تېروي؟ نه دی ګوره ډوډۍ هله خوري چې کله دلته راوړی شي، بهر ته به دی هله وځي چې کله دلته دروازه کوره وکړی شي اډر وشي. دی هېڅ هم په خپله مرضۍ نه شي کولی. زما او ستا مثال په دنیا کې هم دقه دی، جیل دی. موږ به هغه څه کوو چې سرت رب العالمین وایي، چې سرت الله ویلي هغه به کوو. ازاد ژوند هغه بیا زموږ دپاره آخرت جنت دی. آخرت زموږ دپاره جنت دی. الله دې موږ ټولو ته جنتونه نصیب کړي. او دنیا کې دلته به د جیلي په شان ژوند به تېرې. مال دې وګټو څنګه به ګټي دې کې به ګوري چې الله کومه طریقه حلاله کړې ده کومه حرامه کړې ته به ګوري. بیا صرف دا نه دي بیا چې لګې نو بیا به هم دې ته ګوري چې آیا دې کې لګول روا دي او که نه دي روا، په دې الله راضي کېږي او که په دې الله ناراضه کېږي، بیا به دې خبرو ته ګوري. د هغې نه بعد بیا ته مال لګولی شي. څلورم تپوس دا دی په دغه حدیث کې وعن علمه ماذا عمل فيه، او تپوس به د علم په باره کې کېږي چې دا علم چې دې کړی په دې دې څومره عمل کړی. دا کوم ملګري چې اوس مثال کې موږ سره دلته درس کې ناست دي او د کومې خبرې تاسو اورئ، د دې به ګوره قیامت پر ورځ تپوس کېږي تاسو په دې خبرو عمل کړی که نه دی کړی. حجت قایمېږي په تاسو باندې، حجت. نو په دې خبرو باندې به د عمل کوشش کوئ، په دې باندې به عمل کوئ.